په اصل کې دا کائنات او دا کوم ناسته ده او کوم چې موږ ګورو دا فزیکي هیڅ وجود نه لري انسانان بلکې په یو ځای کې په یو دنیا کې په یو ماشین کې پراته دي او دا زموږ خوبونه دي چې دا موږ ګورو او دا زموږ اصل کې یو احساسات دي خوبونه دي هیڅ هم نه دی. اوس کائنات ته راځو. بعضې خلک چې په دې بحث باندې چې کائنات هیڅ ضرورت نه لري یو خالق ته یا یو رب ته یو جوړونکي ته ځکه کائنات خپل تعریف په خپله کولی شي خپل وضاحت په خپله کولی شي. ضرورت څه دی چې موږ د کائنات دپاره یو رب وټاکو ضرورت د دې خبر دپاره څه دی؟ انسان منحصر دی چې ژوند وکړي اکسیجن ته ډوډۍ ته جامې ته یو چت ته یعنې هر څه موږ منحصر یو محتاج یو تر څو پورې خپله موږ ژوند وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. امید لرم چې د تیرو پروګرامونو نه تاسو یو څه شی زده کړي وي. پرون موږ دا ثبوت کړه چې الله سبحانه وتعالی حق دی لایق د عبادت دی او بل هیڅ کوم وضاحت موږ د کائناتو نه لرو بغیر د دې نه چې دا ومنو چې الله سبحانه وتعالی دا کائنات جوړ کړي دي. که تاسو انشاءالله اوس نوی پروګرام دلته راغلی سئ پرونی پروګرام نه کتل تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته هم چنده پروګرامونه د تېرو ورځو وګورئ تر څو پورې په ټول موضوع باندې پوه شئ. نن به موږ په یو بله موضوع باندې خبرې کوو. نننۍ موضوع زموږ دا ضرورت یا منحصر بودن. منحصر څه شته وایي؟ منحصر چې یو څه شی لازم دی د یو بل شي دپاره چې پاتې شي. بیا یې تشریح کوم انشاءالله. زه کوشش کوم چې په عادي الفاظو تشریح کوم څو تاسو په دې پوه شئ. یو څه شی تکیه کوي په یو بل شي باندې دې دپاره چې دا په خپله پاتې شي. زه ته مثال در کوم. یو اولاد منحصر دی د خپل مور ته ضرورت لري خپل مور ته تر څو پورې دنیا ته راشي. نو موږ د دې عقلي ذهن په ډول باندې چې موږ ماشاءالله عقل لرو شعور لرو موږ هر څه په سوال کې راولو. زه درته مثال در کوم انشاءالله. که ته چیرته په خپل تلویزیون ته تا ته برق ضرورت دی او د دې برق ته کولی شي جنریټر نه واخلي سولر نه واخلي ته کولی شي چې مثلا دولتي برق ولري ته کولی شي هوایي برق ولري یا اټومي برق ولري لیکن ستا د تلویزیون دپاره چې وچلیږي او زه پرې راشم تا سره خبرې وکړم ستا برق ته ضرورت دی. دا یو ضرورت دی. سمه ده؟ که د برق نه وي ستا تلویزیون کار نه کوي. که چیرته اوس موږ دغه ډول باندې غیر ضروري شیان هم لرو چې هغه باید په دې ډول نه وای. مثلا که ستا په تلویزیون ته برق ضرورت دی خو برق هم لري په سر باندې چاوته جنریټر هم ایښی دی. نو اوس دا جنریټر په دې حالت کې عقلي انسان به دا ووایي چې ولې په سر جنریټر ته ایښی دی. که برق ضرورت دی برق کولی شي لرې نه هم واخلي جنریټر ته څه ضرورت دی. نو همدې دپاره تاسو باید دوه الفاظ باندې پوه شئ. زموږ نننی بحث دی منحصر نه یعنی ضرورت نه او تکیې نه وجود تسلیمولو نه چې یو شی باید وجود ولري دې دپاره چې هغه د بل شي ته ضرورت لري. اوس ضروري ته راځو. ضروري زموږ په عادي ژبه کې موږ یو شی ضروري دومره نه ګڼو. یو شی ضروري دی ضروري هم مقدار لري چې څومره ضروري دی ډېر ضرورت دی که کم ضرورت دی. مثلا یو کس ماشاءالله ډېر ښایسته لباس اغوستی دی عورت یې پټ دی که هغه په سر باندې یو نوی جاکټ اغوندي چې هغه نوی ډیزاین دی نو دې دپاره دا ضروري نه ده خو اغوستی دی صحیح دی. لیکن په فلسفه کې چې کله ته دا ضروري وای بیا ضروري دلته لازم ته نه راځي چې لازم نه وه بلکې ضروري دلته وایي که چیرته دا نه وای نو هیڅ به د عمل سر ته نه رسېدلی. د دې عمل دپاره چې سر ته ورسیږي دا ضروري شیان باید اوسوي. مثال مې تلویزیون درکو چې ستا تلویزیون زه پرې راشم او ته لمر تلویزیون پرې وګورې نو ته ضروري تا ته څه ده چې ته باید اول برق ولرې. که برق ونه لرې نو ته تلویزیون نشي کتلی. نو په دې پوه شئ چې ضروري دلته څه معنا لري. انشاءالله د باندې تفصیلي بحث کوو. بل چې منحصر څه شته وایي؟ منحصر څلور ډوله لري. یو ډول چې یو شی منحصر دی په یو بل شي باندې چې هغه منحصر نه دی او یا په هغه شی په خپله خپل ځان یې په خپله جوړ کړی دی یعنې داخل نه پوره دی. زه اوس دا نشم ویلی چې یو امکان نه لري چې یو شی په یو څه شي باندې منحصر وي هغه شی په خپله منحصر نه وي او داخل نه پوره وي. زه ته اوس مثال درکم. که اوس لرګی دی چوکۍ ته وایي چې په لرګي باندې منحصر ده
محتاجه ده ضرورت لري تر څو پورې خپل ځان جوړ کړي. اوس تخته هم چې نن محتاجه ده ونې ته او یو څوک چې جوړ کړي، دا یو منحصر بدن دی، یو ډول. دویم ډول منحصر بدن څه شی دی چې یو بلډینګ دی، په یو ډول جوړ شوی دی، چون دې ته محتاج په دې ډول جوړ شي، هغه په بل ډول هم جوړېدی شي. زه درته مثال درکم. ته یو عقلي انسان یې، ته روان خپل کور طرف ته او یو دفعه ستا د کور دروازه بدله شوې ده، نو ته دا ته وایې چې دا خو ضروري نه و چې دا بدل شوی دی، چون بدل شوی دی دې دپاره سړک بدل شوی دی، هغه د سړک ته محتاج وه دروازه. دا بحث به تاسو ته لږ زره منطق جوړ کړي چې کله انشاءالله زه مخکې راشم. بل منحصر بدن چی دی چې یو شی منحصر دی د بیروني شیانو باندې. مثلا انسان دی، انسان منحصر دی چې ژوند وکړي اکسیجن ته، ډوډۍ ته، جامې ته، یو چت ته، یعنې هر څه موږ منحصر یو، محتاج یو تر څو پورې خپله موږ ژوند وکړو. یو بل مثال درکولی شم چې یو شی منحصر دی فیزیکي ډول باندې. انسان نشي کولی خپل ځان غټ کړي، یو پیشو نشي کولی فیصله وکړي چې زه بل شي کوم، دا په خپله په خپل فیزیکي ډول باندې منحصر دی، محتاجه دی او محدود دی. اوس راځئ دا بحث راټول کړو انشاءالله. دلته دوه نظریات دي. اکثر هغه خلک چې دا سوال کوي چې ضرورت څه دی چې موږ د الله نه تعریف د ژوند واخلو، ضرورت څه دی چې موږ د الله تعریف ژوند واخلو، چون هر څوک خپل شخصي نظر ورکوي. که ما خپل شخصي نظر ورکو د ژوند څلور پښتنو ته، نو همداسې الله سبحانه وتعالی خپل شخصي نظر ورکو. که چیرته هندویزم نظر ورکو، همداسې اسلام نظر ورکړی دی. نو بیا محتاج ولې یو چې موږ د الله سبحانه وتعالی شخصي نظر ومنو چې موږ باید داسې ژوند وکړو، چون زم نظر ورکولی شم. د دې سوال جواب دی دا دی چې ستا نظر منحصر دی، محدود دی. همیشه دپاره چې کله موږ سبجکټیف ورته وایو په انګلیسي کې چې دا خو سبجکټیف نظر دی یا محدود نظر دی یا شخصي نظر دی، دا ولې صحیح نه دی؟ ځکه چې ستا نظر منحصر دی، ستا نظر محدود دی، ستا نظر جوړ شوی دی په جامې باندې، څه شی دې لوستي دي، څه شی دې کتلي دي، چا سره دې خبرې کړي دي، کوم ځایونو ته ګرځېدلی، ته په بنیاد دې همدغه باندې ته د ژوند باره کې نظر ورکولی شي. همدا ډول دی که ته یو چا سره کښېنې چې هغه ډېر په نظامي بخش کې پاتې شوی، هغه به صرف تا ته نظامي قصې کوي. که ته یو چا سره کښېنې چې هغه یو ساینټسټ وي، تا سره به همیشه د ساینس خبره کوي، فیزیکس او کیمستري او بایولوژي دې خبر به کوي. که ته یو چا سره کښېنې چې هغه یو سنګر وي، خواننده وي، هغه به تا سره همیشه دپاره د شعر او شاعري خبرې کوي. که ته یو عالم سره کښېنې، مربوط کې د کوم بخش عالم دی، هغه به تا سره همیشه د همغه مربوط خبرې کوي. نو انسانان چې دي منحصر دي د خپل موقعیت، د خپل علمیت، د خپل د سترګو، د هر څه کې دوی منحصر دي. او تاسو هم دلایل وړاندې کړل، موږ منحصر یو، محتاج یو نور شیانو ته. نو دې دپاره موږ نشو کولی چې داسې فیصلې وکړو د ټول انسانیت ته چې کوم یو غیر محتاجه، غیر منحصر فیصلې دي. د دې به تاسو نو ته شاید هم درکم. ستا نظر ولې تایید نه دی؟ که ته سیکولر یې، که ته ډیموکرات یې، که ته لیبرلیست یې، زما سوال دا دی چې ستا نظر ولې صحیح نه دی؟ دې دپاره چې ته منحصر یې او الله سبحانه وتعالی منحصر نه دی. اوس کائنات ته راځو. بعضې خلک چې په دې بحث باندې چې کائنات هیڅ ضرورت نه لري یو خالق ته یا یو رب ته، یو جوړونکي ته، ځکه کائنات خپل تعریف پخپله کولی شي، خپل وضاحت پخپله کولی شي. ضرورت څه دی چې موږ د کائنات دپاره یو رب وټاکو؟ ضرورت د دې خبرې دپاره څه دی؟ نو اول خو موږ دا رد کړه چې انسان منحصر دی، نشي کولی چې صحیح فیصلې وکړي. صحیح شو؟ دا خو رد شوه. فیزیکي منحصر دی، کمپوننټ منحصر دی، هر څه نه موږ دا رد کړه. اوس راځو په کائناتو باندې بحث کوو. اول بحث منطقي دا کوو چې آیا کائنات غیر منحصر دی او یا په خپل ځان په خپله جوړ کړی دی او یا خپل ځان په خپله مخکې وړي یا هیڅ چاته ضرورت نه لري، خپل ځان نه کافي پوره دی. دا غیر منطقي ده، ځکه موږ په دې پوهیږو چې کائنات غیر منحصر نه دی، کائنات محدودیتونه لري، کائنات نشي کولی خپلې فیصلې وکړي، او دا هم نه دی چې کائنات خپل ځان یې په خپله جوړ کړی دی چې کله خرابېږي ځان په خپله بیرته جوړوي. په تیر بحث کې موږ دا بحث وکړو، په دې موږ پوه شو چې کائنات منحصر دی، محتاجه دی. مثلا بیگ بینګ ته محتاج و چې شروع کړي. دویم
جوړښت ته محتاج و چې کله چې ګلسي وی ملکي وی دا ټول په یو شکل د دخان په شکل باندې و دود په شکل باندې و بیا دویم بدلون راغی چې په هغه جمله کې موږ سپوږمۍ لرو اسمان لرو ځمکه لرو دا ډول نور شیان لرو دا دویم بدلون او قرآن کې هم چنده باندې بحث شوی چې هغه کې د دخان ویلی دي او ساینس په هغه ټایم کې وایي چې دا دخان نږدې هغه ټایم کې دوی ته دود ویلی و لیکن چې دویم د بیگ بانګ جوړښت نه بعد دوی ته دود ویلی و لیکن وروسته دوی ویل چې نه دا دود نه دی بلکې دا پلازما ده او پلازما واقعا د دود ته نږدې دی یعنې د باندې دا بحث چې موږ کولی شو یعنې زما دې بحث کې مقصد څه دی چې کائنات منحصر دی ضرورت د جوړښت و محتاج و او هغه نه بعد ګریویټي چې کوم جذبي قواګانو دي فزیکي قواګان دي هغوی ضرورت لري تر څو پورې خپل ځان وساتي کائنات خپل ځان ته خپله وضاحت نشي ورکولی دویم بحث په کائنات کې دا دی چې آیا کائنات جوړ شوی دی لیکن یو چا جوړ کړی دی چې هغه په خپله جوړ شوی دی یعنې کائنات منحصر دی صحیح دی لیکن په یو چا باندې منحصر دی چې هغه په خپله منحصر دی یعنې په خپله محتاج دی او دا سلسله مې مخکې تللې ده دا سوال بیا غلط دی ځکه کائنات چې موږ په تیر بحث کې باندې بحث کړی دی چې کائنات که چې ته خپل ځان په خپله جوړ کړی و او یو چا ته محتاج و چې بل کائنات و نو بیا موږ د یو سلسله درلودله چې په دې کې غیر محدود سلسله به وه نو کله هم موږ غیر محدود په فیزیکس کې او همچنان په ریاضي کې په نظري کې لرو لیکن په عملي کې نه لرو نو دا نظر هم ردیږي چې کائنات منحصر نه دی یو چاته چې په خپل هغه منحصر دی د بیگ بانګ نه وروسته چې کوم دویم جوړښت و دویم تبدیلي او خپرېدل په هغه وخت کې په هغه ټایم کې چې کله دا جوړښت جوړېدو نو دا ځمکه اسمان لکه دود په شانتي و چې کوم قرآن ته دخان وایي ساینس ولې دا ګیس دی لیکن وروسته به دوی پوه شول چې نه دا ګیس نه دا بلکې پلازما ده چې کوم څلورم حالت د مادې دی لیکن بعض زموږ دا دی بعض زموږ دا دی چې دا هر څه یو بل باندې محتاج دي منحصر دي ضرورت ته لري چې دې دپاره خپل وجود ثابت کړي یا خپل وجود ته راشي زما د دې بحث د اصلي بحث دا دی چې موږ انسانان د هر څه پوښتنه کوو صحیح شو که ته مثلا ته یو سړک باندې تیریږي او په دې سړک کې یو دفعه ګلان د ده په ځای سړک غاړه کې وي د دې ګلان جګ شوي دي او ستا نوم یې لیکلی دی نو ته به دا پوښتنه وکړې چې ولې داسې شوي دا خو ضرور نه دی نو کائنات جوړښت چې کوم موږ لرو دا ضرور نه دی دا داسې نه چې دا باید لازم وجود ولري کیدای شي بیخي کائنات نه وي بدون د شک چې کائنات جوړ شوی دی بیرته به خرابیږي د مر چې کوم رڼا ده دا ضرور نه ده یعنې دا لازم نه ده باید حتما هلته نه وي دا واجب الوجود نه دی کیدای شي مر رڼا چې کله ساینس هم وایي چې کوم موږ مر لرو دا یو کیمیکل ریاکشن دی چې کله دا مر ځي الفا رایره په ګلکسیز کې یو ځای دی چې هلته رسیږي والشمس مستقر ته قرآن وایي په هغه ځای کې به څه شی کېږي د ده دا کیمیکل ریاکشن به ختمیږي د دې ختمېدلو سره ژوند به هم ختمیږي یعنې دا واجب الوجود نه شو نو زما سوال دلته مهم دا دی خصوصا هغه ورونه چې خلک چې الحاد نظریې ته ډېر زیات ځان کش کوي چې دوی غیر منحصر شیانو ته او خصوصا منحصر شیانو ته ولې سوال لاندې نه راولي چې دا چا جوړ کړي دي ولې جوړ کړي دي د دې جوړښت ضرورت څه شی دی او دا خو لازم نه و دا باید په دې ډول باندې وي دا یو ډېر مهمه پوښتنه ده په دې باندې موږ دې بحث باندې موږ دوه نتیجو ته رسېدلی شو چې یو کائنات خپل ځان نه جوړ کړی بدون د شک دویم انسان نشي کولی خپل ځان ته په خپله فیصلې وکړي ځکه چې موږ محدود یو محتاج یو ضرورت لرو په بل چې باندې تکیه کوو منحصر یو او دریم موږ عقلي مشین یو سبا به موږ په دې باندې بحث وي چې څنګه موږ شعور پیدا کړی دی څنګه موږ عقل پیدا کړی دی ځکه چې ساینس او ملحدین په دې نظر باندې دي چې هر شی یو ماده ده چون ما په اول کې د باندې بحث کړی چې هر شی یو ماده ده نو که چون هر شی یو ماده ده بیا ولې تیږه وسپنه چوکۍ عقل نه لري او انسان عقل لري د ملحد او د الحاد په نظر باندې موږ ټول یو ماده یو موږ کوم بل معنا نه لرو نو بیا ولې موږ پکې عقل لرو چې دلته په ساینس کې د هارد پرابلم اف کانشسنس وي یعنې غټترین مشکل دی شعور دی چې انسان کم ځینه شعور پیدا کو چون موږ دا شعور لرو عقل لرو نو دا موږ استفاده کوو چې کله موږ استفاده کوو چې کوم شی یو شی لازم نه دی چې یو ځای کې موږ ګورو هغه سوال لاندې راولو مثلا زه درته اوس مثال درکړم که ته کور ته ځې او ته په فرج کې خښتې ګورې په فرج کې خښتې لازم نه دي ولې دلته خښتې دي نو په همدې ډول باندې دغه شیان چې کوم موږ په دنیا کې لرو چې هغه موږ سره خپل زموږ ژوند دی کائنات دي دا واجب الوجود نه دي واجب الوجود فقط و فقط الله سبحانه وتعالی دی ځکه چې هر شی باید چې وجود لري دا منحصر دی په واجب الوجود باندې او واجب الوجود موږ هیڅ یو تعریف بل نشو لرلی فقط دی الله سبحانه وتعالی دپاره
همدې دپاره امام الغزالي وبخي ابن سینا دا په دې خلص ډول باندې وایي که ته هغه شیان چې ضرورت نه دي یا واجب الوجود نه دي هغه سوال لاندې نه راولې او هغوی نه تېرېږې نو دا په زموږ په شعور باندې یو رشخند دی زموږ عقل باندې یو رشخند دی نو په همدې ډول باندې که ته چېرته هر څه ګورې او دا ته ګورې چې دا واجب الوجود نه دي دا ضروري نه دي مخکې ته ما څه ته وویلې په فلسفه کې ضروري نه معنا دا ده چې دا امکان نه لري چې دلته ونیوي ما ته مثال در کوم تلویزیون امکان نه لري چې وچلیږي بغیر د برق نه دته ضرورت دی نو په همدې ډول باندې تاسو موږ غیر ضروري او ضروري شیان ګورو او دا سوال لاندې راولو چې دا په چا باندې منحصر دي په چا باندې محتاج دي دې نتیجې ته موږ نه رسیږو نو دا واقعا زموږ په شعور باندې زموږ په عقل باندې زموږ په ټول علم باندې یو رشخند دی نو الحاد نشي کولی دا مهم فلسفې د ساینس او دا مهم فلسفې د شعور رد کی او فقط هر څه همداسې وګوري او قبول کی اوس راځئ په دې باندې بحث کوو چې کائنات بل کوم وضاحت درلودلی شي یو وضاحت د کائنات دا کیدلی شي چې کائنات صحیح دی منحصر دی لیکن په یو چا باندې چې هغه منحصر نه دی او هغه خپله داخل کې پوره دی او بل چا ته ضرورت نه لري که چیرته یو شی موږ کائنات په دې باندې محتاج کړو چې هغه بل چا ضرورت لري نو موږ په نتیجه کې به په خپله کائنات ونه لرو نو همدې ډول باندې موږ په اسلام کې دا نظریه لرو چې الله سبحانه وتعالی رب السماوات والارض دی الله سبحانه په قرآن کې یو صورت دی چې بار بار ما ذکر کړی سورې اخلاص قل هو الله احد الله الصمد زموږ د بحث فقط الله الصمد کې دی چې الله سبحانه تعالی پوره ذات دی په هیڅ چا باندې محتاج نه دی نو چې یو ذات په هیڅ چا باندې محتاج نه وي یو ذات چې د هیڅ چا باندې محتاج نه دی هغه نه هر څه شروع شوي دي زموږ کائنات دی ژوند دی نو موږ په دې نتیجې ته رسېدلی شو چې دا ذات لایق د عبادت دی دا ذات لایق د تسلیمیت دی موږ فیزیکي عقلي او همچنان ساینسي تسلیم هغه ته یو هغه ته منحصر یو لیکن بعضې وخت کې زموږ نفس موږ ته دا وایي چې نه موږ کولی شو چې بهتره قانون انتخاب کړو یا مثلا ډیموکراسي یا سیکولرزم الله ته ضرورت نشته دی یا الحاد انسان هر څه کولی شي لیکن ته که ډول د عقلي باندې وګورې زموږ موضوعات هم دا دي چې اسلام د ساینس او منطق نظر نه چې موږ منطق ډول باندې واچوو ساینس باندې واچوو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې انسان محتاج دی نشي کولی خپلې فیصلې پخپله وکړي کائنات محتاج دی نشي کولی خپلې فیصلې پخپله وکړي او موږ باید د الله سبحانه تعالی عبادت وکړو او دا واضح ډول ده چې الله سبحانه تعالی هیڅ چاته هم محتاج نه دی په سورې عنکبوت کې آیات دی چې الله سبحانه تعالی هیڅ چاته ضرورت نه لري بلکې هر څه الله ته ضرورت لري که موږ زه په خپله کې ژوندی پاتې شم زه اکسیجن ته ضرورت لرم زه ډوډۍ ته ضرورت لرم زه نیوټریشن ته ضرورت لرم نور ډېر شیان ته لیکن الله هیڅ چاته ضرورت نه لري دې دا ثبوت کیږي په عقلي ډول باندې چې زموږ کائنات منحصر دی الله سبحانه وتعالی ته انسان منحصر دی هر یو جوړښت منحصر دی هر یو حرکت منحصر دی هر فیصله منحصر ده نو دې دپاره باید موږ خپل ځان عاجزه کړو او د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو اوس دکې سوال راځي بعضې خلک په یو تلویزیون کې یو شو ما کتله چې د ساینس باره کې خبرې کېدلې د الحاد باره کې خبرې کېدلې ډاکټر رسل هغه ویلې چې ضرورت څه دی چې موږ دا ونه منو چې کائنات غیر منحصر دی ومنو چې کائنات محتاج نه دی چاته زما سوال دا دی چې دوی کافي عقیده ځان ته پیدا کولی شي چې دا ومني چې کائنات هیڅ ضرورت نه لري هیڅ چاته لیکن دوی دا نشي کولی چې یو 2 قدمه مخکې لاړ شي او دې نتیجې ته ورسیږي چې کائنات په خپله هم منحصر دی الله سبحانه وتعالی ته او منطقي الله سبحانه وتعالی غیر منحصر دی هیڅ چاته ضرورت نه لري هغه خپل ځان نه پوره دی هغه واجب الوجود دی هغه خالق دی هغه رازق دی هغه الحدود دی هغه ټول چې کوم تعریفونه موږ لرو د یو الله سبحانه لپاره هغه منطقي ډول باندې موږ قبلولی شو عقلي ډول باندې قبلولی شو ساینسي ډول باندې قبلولی شو لیکن دغه ملحدین نشي کولی 2 قدم مخکې لاړ چې خپل ځان درئ وایي ولې نشو کولی چې قبول کړو کائنات هم داسې دی او هم داسې باید قبول شي حبیبي منطقي ډول باندې نشي قبلېدلی نو ته په ما باندې ولې قبلې منطقي ډول باندې فقط الله سبحانه تعالی قبلېدی شي او دې دپاره ما قبول کړی دی او ته باید هم قبول کړي یو بل خلک سوال کوي چې نه دا کائنات او د هر څه محدود او نامحدود پرېږده په اصل کې دا کائنات او دا کوم ناسته ده او کوم چې موږ ګورو دا فیزیکي هیڅ وجود نه لري انسانان بلکې په یو ځای کې په یو دنیا کې په یو مشین کې پراته دي او دا زموږ خوبونه دي چې دا موږ ګورو او دا زموږ اصل کې یو احساسات دي خوبونه دي هیڅ هم نه دی
نو زه دې ورور ته ووایم که ته هم دا اوس یو موبایل لرې تا نه زه موبایل واخلم چون دا خو خوب دی تا ته هېڅ مشکل تا ته باید مشکل جوړ نه شي که ستا کور نه زه یو چت کړم تا نه غلا وکړم تا سره ظلم وکړم دا خو خوب دی هېڅ هم نه شي دا په خپله پوهېږي څونه مشکلات دغه ملحدین په څو قدمه باندې مشکلات باندې ځي لیکن هېڅکله نشي کولی چې یو وړوکی دور واخلي یو وړوکی ډول باندې ځان ته وکړي او دې نتیجې ته ورسېږي چې نه موږ باید الله سبحانه تعالی ومنو خپل کوشش کوي چې الله ونه مني او خپل خواهشات او نفسیات دوی ومني بلکې الله نه مني اصل کې د دوی په زړونو کې بدون د شک چې مرض دی همدې دپاره الله سبحانه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم همدا خلک چې الله سبحانه تعالی په غوږونو باندې په زړونو باندې په سترګو باندې او په زړه باندې ټاپه لګول دا دوی دپاره عظیم عذاب دی نو موږ باید ځان عاجزه کو او دغه منطقي دلایل قبول کو تر څو پورې چې په دې پوه شو چې الله حق دی او موږ منحصر یو موږ مرګ لرو او موږ ځو او د هغه جوابګوی به هم پاتې کیږو بل جواب خلک دا وایي چې ساينس به یو ورځ دې خبرو جواب پیدا کړي ته ولې پکې الله شامل کړي ساينس به دې خبرو جواب پیدا کړي دته په فلسفي کې ګاډ اف د ګاپ وایي خدای د ګاپ نه معنا چې یو ځای کې موږ وضاحت نه لرو ځکه موږ پکې الله اچو اصل کې موږ په دې نتیجه پوهېدی شو چې ساينس کیدی شي هغه فزیکي مسایل موږ ته واضح کړي لیکن هېڅکله نشي کولی چې د هر یو ته معنا ورکړي د دې موضوع باندې چون نن وخت کم دی راځئ چې دغه ګاډ اف د ګاپ یا مثلا د جدایي خدای یو ځای کې چې خالیګاه ته موږ خدای اچو نعوذ بالله د باندې زه راتلونکي پروګرام کې خبر وکړم ته اوسه پورې امید لرم دې پروګرام داسې خوند اخیستی وي زه په الله باندې سپارم تر بل پروګرام پورې السلام علیکم ورحمت الله